أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون او د هر یو کس د پاره ګرځولې دي منګ وارثان دا غمال نه چې پرېخي مور او پلار او خپلوان والذین عقدت ايمانكم او هغه کسان چې تړلې شوي دي قسمونه ستاسو د هغوی سره فآتوهم نصيبهم نور کوي دوی ته برخه د دوی. دی خبرې ته موږ بار بار اشاره کوو چې تاسو په زړه کې جذبه پیدا شي د علم چې څو پر دې تفسیر نه کړي تبري ترجمه نه پوي. الله یاغه کسان چې تاسو سره قسمونه تړلې دي هغه له دغه برخه ورکي د ترجمه شو په دې څوک پوي چې تفسیر نه شي څوک پوي نشي پوي دي. مخکې دې سیو دا مسله اوس منسوخ شوې ده چې یو سړی به د بل سړی سره دوستی وکړه د قسمونه تړل څه ته وایي دوستی کول ته وایي. مضبوطه دوستی به وکړه نو بیا به دا وي که زه مړ شوم نو زما میراث پتا ته پاتې شي او که ته مړ شوې نو ستا میراث به ما ته پاتې شي. که ما چې ته څوک مړ کو دیت راغی دیت به ته ورکې او که ته څوک مړ کو دیت به زه ورکوم او دې ته به وي عقد الموالات د مرګرتیا هغه عقد دا قسمونه. دا مسله منسوخ شو په حکم د میراث سره هغه ایتونو سره چې کوم پرون موږ بیان کړی په هغه ایتونو کې الله سبحانه وتعالی د مرګري سند بیان کړي که بیان کړي ده نه ده بیان کړي. اوس دا مسله پاتې ده خو په طریقه د احسان. په طریقه د احسان څنګه ده یعنی ښه کول. یو سړی مړ شو مال تی پاتې شو بچي اوس دغه مال تقسیمي نو بچو له پکار ده د ښه طریقه ده چې دغه یو ملګری دغه پلانې هغه زمونږ د پلان سره ډیر کېناستو پاسېدو او خاله به ډیر تور اتو ډیر منډي وسره والی دي ډیر مضبوط مرګري خزه خیر دي هغه له به کې مصور کو نو دا ښه طریقه ده هغه پلاني لته مصور کې ځکه چې موږ د پلان مرګري خو لازم نه دي. ان الله كان على كل شيء شهيدا یقینا الله پر شی باندې گواهه. دا روانه چې کوم دي پدې کې الله سبحانه وتعالى دا مسله بیانې چې سړی چې دی د خزونه غوري. یو روایت کې درځي چې یو صحابي خپل خزه وهلې و نه خزه را له رسول الله صلی الله علیه وسلم پس شکایت وته کو یا رسول الله خاون والیم دومره والیم رسول سم را دو کړ چې د خاون نو له قصاص واخلي ځکه چې شریعت کې قصاص ته چې څنګه تکې دي څه بتا سره کی. الله سبحانه وتعالی د آیت نازل کو چې نه سړی زورور دي کله نه کله د ادب د پاره خاون خپل خزه وهلیش په دې باندې قصاص نه غسته کی. الرجال قوامون على النساء نارنا مشران دي په خزو باندې غور دي مشران دي اوچتي د ټول معنی صحیح. او په دې قسم موضوع باندې ما په تیر شیو درسونو کې زی په زی خبره کړې ده چې نن سبا د يهود نصارا او د لیبرل خلک دوی زموږ په ذهنونو کې دا خبره کینول غواړي چې خزه او سړی سدي د یو شی دي او د کمزوري خبره ده. زمکه او اسمان به یو شي خدا کې دې نشي چې خزه او سړی دی یو شان شي په دوی کې فرق ده. ولي غوردي بما فضل الله بعضهم على بعض فسبب د دې چې غورواله ورکړې دی الله بازي د دوی ته په بازو باندې وبما انفقوا من اموالهم او په سبب د دې چې خرج کوي غوي مالونه خپل. سړی مالونه لګي سړی کور ساتي سړی تربیتونه کوي سړی جهادونه کوي سړی غړ کارونه کوي دا غي د لاسه سړی غوړه دي د چانه د خزونه. دا خبره مخکې بیان کړې و په سورۃ البقره کې چې الله سبحانه وتعالی دا خبره ته بیان کړې چې ګوره د خزم حق شتي په خاون باندې څنګه چې د خاون حق دی په خزه باندې خو د سړی حق ته اوچته. اوس به الله د خزو دوه قسمه بیانې دوه قسمه خزې دي چې خزي ګوري ټولي د ټولي په دوه قسمونو کې د ناراضي. اولنی هغه خزه چې هغه نیک ده نو الله د دې نیک خزي صفات راوړي فالصالحات قانتات بس نیکی خزی تابیداری کونکی
اولنې صفت په نیک خزه کې دی چې تابعداري کوي د الله، تابعداري کوي د پیغمبر، تابعداري کوي د خاوند. حافظات للغیب بما حفظ الله، حفاظت کون کی د مال او د ځان په غیب والی د خاوند کې په سبب داغي چې ساتنه کړی د الله د دوی. یا الله ورته حکم ورکړی دی. دویم صفت په خزه کې دا دی، خزه کې چې خاوند نه نو د خاوند د مال او د خاوند د بچو او د خپل ځان حفاظت کوي، د خاوند سره خیانت نه کوي. او په دې باندې ما یو بیان هم کړی دغه ووري دیندار خزي د دیندار خزي صفات، او پای کې ما ډیر حدیثونه را جمع کړي د الله په توفیق سره دغه نه صفات ما راويستي. اوس کې دغه موضوع لړ شو خبره باندې ډیر وګدش. خلنده ده نیک خزه کوم یو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې خبر ورته وکي هغه مني او چې ورته وګوري خوشاليږي به، دا یو غټ صفت ده. نو په دې کې نصيحت ته خويندو ته میندو ته چې خاوندانو په مخ کې ځان سمبالوي، دا د خاوند یو حق ده. دا باید زنانه دي چې ګرځي چې ته به بهر خوشاله او چې کور د نوم د باندې لګي ته به چې یا خو هغه ډېر په بد حال ګرځي، ګنده ګرځي، او یا سم سړی دی. نو سړی خو ښځې ته خوشحالېږي، سړی خو سړي ته نه خوشحالېږي. چې دی ورننوځي یا هغه سم سړی دی بیا چې سبانه جوړه کې بهر پروت وي، کله د یو ملګري کره پروت وي، کله بل کره پروت. او بیا د پښتو راټینګ کړي چې ښځه خو پرېښودی نه شي، نو د دې غریب ژوند هم خراب شي، د هغې ژوند هم خراب شي. د څه د لاسه؟ د دې ښځې د لاسه. د ښځې په لاس کې ګوره ډېر اختیارات شته. والله لازم چې د ښځه غواړي که نه چې د خاوند خپل طرف ته مایله کړي، نو ډېرې طریقې شته. خو دا ډېرې ښځې سادهګانې دي، چل وله نه ورځي. خاوند ورته وایي چې تا نه خفه یم، خفه یې وایي سل پېرې خفه شي، تاسو په مخه نه شو راضي کولی. بیا هغه بس د سړي غوسه ښه ډېره شي. یو هغه په دغه ټایم کې هغه ګپ لګولی یو بیا په رښتیا غوسه شي. خو که دا هوښیاره ښځه ورشي پسې ولې خفه یې د زړه سره، ته خو زما ژوند یې، ته زما عمر یې، لږ داسې خواږه څه وله راوړي، لږ یې چاپي کړي، لږ ورسره کښېني. سړی انسان دی، زړی دی، به هم خوشحاله شي. نو چې څنګه هغه خبره کوي داسې ورسره دا خبرې کوي. که هغه یوه خبره کوي دا ولې دوه جوابه ورکوي. نو څه به دا خاوند په دې ښځه باندې مین شي. بله ده چې نن سبا فتنو دور دی، انټرنیټ موبایل هر څه شته. په دې کې د زنانو د تصویرونه والعیاذ بالله وړي راوړي. هغه زنانو قسمه قسم لباسونه چولي ځان سنبال کړي. شیطان د دې سړي د زړه د دا واچي چې څومره ښکلې ښځې دي او یو زمونږ هغه ده، هغه داسې ده، هغه داسې ده. نو پکار دی چې دا ښځې ځان سنبال کړي، چې ځان سنبال کړي د خاوند ته، نو خاوند به په مینه راشي. چې مینه پرې راشي ژوند به ورسره ښه تېري. نه دا موچته ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم چې ګوري ورته نو خوشحالېږي به. بله دینداره ښځه هغه ده چې ستا د بچو تربیت کوي. دا دینداره ښځه اوچته ښځه ده. ته نه که ته په کلونو هم بهر یې، خو ستا د بچو به تربیت کوي، ښه ستا د مال حفاظت کوي. دا بعضې زنانه والعیاذ بالله ته به ورته حیران شي، والله العظیم که د خاوند باندې زړه سوځي، نه د هغه په مال باندې زړه سوځي، مال جامې، مال سره، مال ډوډۍ، مال دا، مال دغه بازار ته ځم غم خادیره، دا د کته بره د خاوند بیخ بنیاد وباسي. دا دینداره ښځه نه ده او دا اوچته زنانه نه ده. اوچته زنانه هغه ده چې د خاوند حالاتو ته ګوري او د هغې مطابق خبرې کوي. یو خبرې طاقتي او ورته وایي طاقت نه وایي ورته، یو خبرې ته ضرورت وي او ورته وایي چې ضرورت ورته نه وي، هغه ورته نه وایي. بل اوچت صفت په دینداره ښځه کې دی چې خاوند نه وي نو د خپل ځان خیال ساتي. خاوند سره خیانت نه کوي په طلایي کې، چېرته پردو سړو ته نه ګوري په غلط نظر باندې، او نه دا موقع چاله ورکوي چې څوک په دې پسې خبرې وکړي یا د دې خاوند پرې وشرمي. الله سبحانه وتعالی د اوچت صفات زموږ په زنانو کې پیدا کړي، او الله سبحانه وتعالی هغوی له توفیق ورکړي چې په هغه لار باندې روان شي، په کومه لار باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې تللې وي. اوس د دې نه بعد دویم قسم ښځې دي، هغه ښځې دي چې د خاوند خبره نه مني. الله د هغوی علاج ښوولی دی. واللاتی تخافون نشوزهن، او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه. دویم قسم زنانه بد اخلاقه دي، لکه لږ ساعت مخکې چې مو وجي سړی یوه خبره کې هغه څه وکوي، ادوه کوي. که د سړي پلار غریب څه ووایي به دولت جواب ورکوي، که د سړي مور څه ووایي دولت جواب ورکوي. سم سړی د دې ښځې سره به څه کوې؟ زمونږ د پښتانه خوی دغه یو علاج دی نه،
کوم علاج دی چاته معلوم دی دغه وهل ټکول لوړ دی دغه بس روان نه علاجونه نور شتي د دې سره به ښځې ته خرابه کړي. لکه ساعت مخکې ما دا ووي چې ښځو کې سادهګانې شتي چې هغو له دا چل نه ورځي چې د خاوند به څنګه خپل طرف ته راړی دغه شان په دې سړو کې هم شتي چې هغو ته دا پته نه شي چې دا ښځه به څنګه کنټرولوي. نو د هغه مطلب دا دی منګه وي بغیر د سوک او د سپېړې نه علاوه نور څه نه کوو. دا دې ګورې لکه خپل یو صفت کوي چې زه دومره اوچت سړی یم. سړی هغه سړی دی چې په ښځې باندې رعب جوړ کړي بغیر د وهلو نه بغیر د ټکولو نه. ښه و دوه ښځې دي د اول هم د خاوند قدر کوي د دویم هم د خاوند قدر کوي. خو د دې دواړو نه تپوس کوي تاسو ولې د خاوند قدر کوئ؟ هغه اولنی وایي زما خاوند ډېر دروند سړی دی مقام ډېر اوچت دی ځکه یې قدر کومه. دویمه وایي بیا مې وهي ځکه یې قدر کومه. نو د دویم سړی چې کوم دی دا غریب د څه دی؟ دغه په دې ښځې باندې خپل مقام نه دی منلی. د دې ښځې ته دا ویلي چې ستانه زورور یم او دا خو صحیح ده چې سړی د ښځې نه څه دی زورور دی. نو په دې وهلو ټکولو باندې کار نه کي چې درز او غپ په وهاو سوک او سپېړ دی. بعضو ته زه خو خپل ځاني زه درته خپله خبره وکړم زه حیران یم چې د سړي لاس په ښځه باندې څنګه اوچتي. څنګه به دا سړی د لاس اوچتوي چې دا کمزورې ښځه وایي ویې روه نورې طریقې شتې د هغې نه مخکې دا وهل جایز دي خو چې کله هغه نورې طریقې کار ونه کړي الله که طریقې ښیي. واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه فعظوهن بس نصیحت وکئ هغوی ته نصیحت ورته وکئ. کښېنوه ولې ته دا چلونه کوې ولې ته داسې کوې د الله نه ویرېږه. اسلام احکام په ځان باندې لاګو کړه د کومې طریقې چې ته کوې ورته صحیح نه دي زه به درنه خفه شم ژوند به دې خراب شي. دا قسمه خبرې چې درنې ښځې ته وکړې نو هغه ګوره په دې ډېره سخته یېرېږي دې خبرونه چې ژوند به دې خراب شي زه به درنه خفه شم خپل خاوند خفګان ته نه ورکوي. ناول کار به څه وکړې نصیحت به وکړې. او زنانه زړه ګوره ډېر کمزورې په زنانه باندې نصیحت اثر کوي خو چې سړی ورته وکړي او په ښه طریقه باندې وکړي. دویمه طریقه واهجروهن فی المضاجع او پرېږدئ هغوی په ځای د څملاستو کې. په طلایانو کې دې جدا شئ. دې کې مطلب دا نه دی ګوره چې خاوند دې په بله کمره کې پروت او ښځه دې په بله کې یا خاوند دې په بل کور کې نه. مطلب دلته دی چې په طلایي کې جدا شئ. او دا هم د درنې ښځې دپاره ډېر غټ ګزار دی چې کله خاوند ښځې ته دا ووایي چې زه به تا ته د سره نه نږدې کېږم زه تا نه خفه یم او په زړه کې دی چې که دا راضي شي زه ورته واپس کېږم او که دا د خپل خوی پرېږدي زه ورته واپس کېږم. یا دې په طلایي کې ورته شا کړي مخ دې واړئ. نو دا دویم علاج شو. دریم واضربوهن او وهئ هغوی. حدیثونو کې دا راغلي چې داسې وهل به کوې چې نقصان ورته نه رسي. وهئ مطلب دا نه چې لوړ ونیسه ورته. مثال کې په مسواک باندې په یو داسې نري شي باندې دي په کمزوري شي باندې وویشته ده پته چې دې سره دا نه خوږېږي ډېره یا داسې پوس ځي کې دې ولا ګزار ورکو چې هغه ځي سره انسان ته نقصان نه رسي نه په هغه ځي باندې نښې پاتې کېږي به هېڅ خبره نه. خو دغه وهل د مخکې ورځو کې یو کس دا خبر شومه چې زمونږ یو کلیوال وي هغه د خپله ښځه ځوړندی ما ورته وایي دا ښځه خو به د هغه نه ډېره یېرېږي وایي نه یېرېږي ته نه وایي چې دې ځوړندې کې او ته خاندي دومره د دې والو سره عادت کړې ده دومره عادت کړې هغه په قص غلط کار کوي. ښځې ورته وایي بیا به دې وایي نو خو دغه طریقه ده بیا به مې ځوړنده کې یا به دوه سوکه یا به دوه لتې وبه یې خورو نو دا سختې خو راځي د هغه د سړي عادت کړې ده په مخه یې وایي بس عادت شي لکه کم سړی چې خپل بچي ډېر وایي د ده بچي بیا دنه نه هېرېږي. نو وهل مطلب وهل داسې چې نقصان ورته نه رسوي. فإن أطعنكم نك خبر ومن لستاسو فلا تبغوا عليهن سبيلا نملتوي باغوي باندې رد ملامتيا يا د طلاق كخبر يومن لن بي طلاق ته خبر ماړوي. ان الله كان عليا كبيرا يقينا الله ډیر چتولوي دې ګو سبحان الله
د الله دی خبرو نظر شمه په دې کې د صفت راوړو د په دې وې اے سړو چرته د خو سره زیاتې ونه کې ګور الله د ټول نو چته تپوس بدنه کوي وره د سینې چې خې سره ظلم کوي اسی وې اسی وټکه اسی تلای کی جدا شي ان الله کان علیا کبیرا الله به د ټول نو چته غبد نه به تپوس کوي ته خو ننداوي چې سړی ما اکثر د سړی چې قاری شي زوی سره پلار زورینم چې مانه تپوسو کی سید چې کې دي شي دغه پلار کمزوري کې دي شي د غیر ور کمزوري یا کې دي شي غو خوش اخلاقی ته د سنی شي ویل درانه خلکی خدای ساته چې ورځ برازي رب العالمین ته بودريږي او ګره هغه بدن به د هر خبرې تپوس کې او دغه لپاره به جواب تیارې و ان خفتم شقاق بینهما او کيریږي تاسو د مخالفت نه په مېز د دې دوانو کې بیا لکه خبره برابر نشوه نیو طریقې دام فبعثوا حكما من اهله نو مقرر کی او فیصله کوونکې د طرفه د خپلوانو د سړینا وحكما من اهلها او یو فیصله کوونکې د خپلوانو د خزینه هر طرف نه دي کسان راشي مشران دي کینی ان يريد اصلاح کچرته غواړي دوی جوړ جاړي يوفق الله بينهما یو زوال براولي الله بمنځ د دې دوانو کې کدی مشرانو نیتونه صفای د جوړ جاړي د پر ناشي کوشش وکي مهنت وکي الله بوله توفیق ورکي ان الله كان عليما خبيرا یقینا الله په هو خبردار دی د انسانانو حقوق الله بیانول نو اوس په منځ کې به اشاره کوي ګوروي زمام یو حق شتي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا او بندگی کوي د الله او د الله سره مشرک کوي څه شي وبالوالدين احسانا او د مور بلار سره خکوي دا خبره ما مخکې بیان کړې و چې الله همیشه د خپل حق سره د چا حق ذکر کوي د مور بلار حق ذکر کوي دلیل به دې من چې د مور بلار حق ډیر زیات دی وبذل القربى او د خپلوانو سره واليتامى والمساكين او د یتیمانو او د مسکینانو سره والجار ذي القربى او د گاونډي سره چې خپلواني گاونډیان په یو قسم دي او الحمدلله ما په دې باندې تقریبا 2 بیانونه کړی د گاونډي حق په گاونډي باندې البته ما ټول تفصیل ذکر کړی نیو گاونډي دی چې دغه سره ستاسو 3 رشتې دي 3 رسۍ دي ستاسو په منځ کې یو مسلمان دی گاونډي دی خپل له د حقونه به ډیر زیات دي دویم گاونډي هغه دی چې مسلمان دی گاونډي دی سو حق دی 2 دریم گاونډي هغه دی چې غیر مسلمان دی گاونډي دی نو حق د سپاتې دی د گاونډي توب حق پاتې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی جبريل راته دومره وصیتونه وکړو د گاونډي په باره کې وی زما دا ګمان شو چې ورځ به د جبريل السلام ماته دام وی چې د گاونډي ته په میراث کې مې سمېلاوي دومره وی وصیتونه ماته وکړو والجار الجنوب او غاوندی سره چلری وصاحب بالجنب او ملګری داړه دغه خزراله ملګری د کنداړه دغه شان په سفر کې چې څوک ستا ملګری دا ملګری د اړخته په لار کې دي څوک ملګری دا ملګری د اړخته دي ټول سره بخکه وبن السبيل او د مسافر سره وما ملكت ايمانكم او هغه چې مالکان یې تاسو څوک دي دا وینځي او غلامان ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله من کیدا کسانو سره چې تکبر کوونکی او خپل استاینه کوونکی زله کې سوال راځي چې الله سبحانه وتعالى حق بیان خپل بیان انسانانو هیڅ الله وی زما متکبر خلق نه دی خو ولې دي سې وکړو جواب چې دا حقونه او دا رښتې هغه سره نه ساتي چې چا کې تکبوري ځکه دا خبره وکړه لکه یو سړی ته ترځي خو له ورشه زه
زبر ترزوي خواله زه پلانې او زه علانې او زه مالدار او زه زورور او زه دیش او زه دغه زه خیر دی خپل خځې سره خکو زه به خکو زه به د خځې سره نرمي کوم هغه ما سره نرمي کوي زه پلانې او زه دیش او زه دغه نو اکثر د متکبر خلک چې دي دوی رښتې نشي ساتلی دوی د خلکو سره ښېګړه نه کوي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هغه کسان دي چې بخل کوي او امر کوي خلکو ته په بخل سره اوس د بخیلانو بدی بیانې نو دلته هم دا سوال لازم چې د دې سره مناسبت ته د خبرې سره جواب د خپلوانو سره چې رښتې ساتي نو سو بګي لګي مال بلګي او بخیل سره رښتې نشي ساتلی خداغه بخیلان دي دا بدبخته چې په خپلم بخیلان دي ها نور تم د بخل نصیحتونه کوي نن سبا دي چې بګیشتي کچته ته دوره لولګي دته ته وي کدا حل دي نو ودی نه لید ته زموږ نه پیسې ځان دي غرق ځان دي تباکو یګه چې ریال دولګیو هغه بیا پری دي د دې نصیحتونو دلاس بخل ډیر بد صفت ته ځان لري ساتي مؤمن کې د نه بخل نه مؤمن زړه پراخي سینې پراخي لاس پراخي خودمره ده چې نه بخل کوي او نه اسراف کوي التبل طرف تم زیاته دي او اسراف کول د حد نه وړي ده نو مؤمن نه د حد نه وړي او نه کمیږي ويكتمون ما آتاهم الله من فضله او پټي هغه څه چې ورکړي دي دوی ته الله د خپل مهربانۍ نه کله ول سور کړی هغه پټي د بخیلان حدیث ډیر شتي کې نشته خمالدار به پرشته کی چمپل به چولی د پوندې به چودلی زړی کپڑے به چولی خا د جیدات خاون به خارسوي ته پوښتنه کې څنګه بس اوټي ژوند د دواګانې کوا صحابین به رواني په بد حل وګرځي هغه مال نه استعمالي هغه پټکړي حالکه حدیث کې راځي ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده الله دا خوخه ده چې کوم نعمت دی خپل بنده له ورکی چې دغه اثر په خپل بنده باندې ویني الله دا خوخه ده چې الله تعالی صدر کړی دی هغه په ځان راخکاره کا پټوي ما بس خلک د نعمتونو پټي نه د پکار درې چې نعمتونو راخکاره کیته واعتدنا للكافرين عذابا مهينا او تیار کړی دی موږ د کافرانو د پاره عذاب سپکونکې والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس او کسان دي چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د خودري د خلکو ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر او ایمان لري بالله باني او نبورز د اخرت باني ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا او غسوک چې شیطان دا غملګره نو بد د عملګره وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر او سنقصان بوي دوی ته ک ایمان راوړې وي دوی په الله باندې او ورځ د آخرت باندې وانفقوا مما رزقهم الله او خرچې کړې وي دا غمالونو نه چې ورکړي دوی ته الله وکانه الله بهم عليما او دی الله په دوی باندې ډېر پوها ان الله لا يظلم مثقال ذره یقینا الله ظلم نکي پاندازه د یوې ذره وان تک حسنه يضاعفها او کیدا نیکی نو زیاتی ثواب داغي ويؤتي من لدنه اجرا عظيما او ورکید طرف خپلنا لوی اجر الله سبحانه وتعالى ظلم نکي چا سره ها دومره مهربان دی چې دی وی نیکی په بدله کې بل ډیر صدر کوي او دا الله مهرباني ده چې دی وی نیکی په بدله کې لس ور کوي دا غینم زیاتی ور کولای شي او بدی چې ده هم دغه یو لیکل کی او حدیثونه کې دا راځي چې ملائک چې کله ته بدیو کې نو د کرامن کاتبین کوم ملائک چې لیکل کوي هغه الله منکړي دي چې ضرب د بدین لیکي دل بلګ وخت ور کوي چې کې دي چې توبه وبس
دومره الله مهربانه او کچرته الله د نیکانیم دي سي د بدیانیم دي سي ډبلولې او دي سي لسند کولې لکه څنګه چې د نیکانی کوي نو زمونږ به سحال وي په دې حالاتو کې چې نیکانی الله موږ د پر زیاتې زمونږ نیکانی کمی دي او ګناونه الله هم دغه شماري چې کمی تکي او ګناونه ډیر دي نو چې دا ډېرې دي نو چې بیا به زمونږ سحال وي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد بس څنګه به حال د دوی باغ وخه چې را بولو موږ د هر امت نه یو ګواه دا بسو کی هر امت نه یو گواهی نه هر امت پیغمبر به خپل امت باندې گواہی کوي وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او رب ولو تعالی را پدې کسانو باندې گواه رسول الله سلام با پدې خپل امت باندې گواه کوي او په دغه پیغمبرانو باندې گواه کوي چې او دوی دعوت پیش کړي حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث ته چې یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم دوی چې ته د قران وایي چې زه واورم وی ما ته چې یا رسول الله پته باندې نازل شوی د استاد په مخ کې ویم رسول صلی الله علیه وسلم چې دا خو خوم چې بل دخلینه واورم وی ما سوره النساء شروع چې کله دې آیت تر ورسېدم نو رسول صلی الله علیه وسلم ته چې بس وی چې کله ما رسول صلی الله علیه وسلم ته بروکتونه دغه د سترګو وخ کې روانه او دې وی چې زه گوایم تر څو پورې چې زه په دوی کې يم او کله چې زه مړ شوم نو بیا به راته پته نه لګي نبی به د عیسی علی السلام په شان جواب کوم عیسی علی السلام سوی فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم یلا چې کله دې مړ کړم نبی ما ته پته نه لګیدل چې دوی څه کړي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول بدورز بخخیا کسان چې کفر کړي دي او نافرمانی کړي د پیغمبر لو تسوا بهم الارض ارمان چې اوار کړي شي په دوی باندې زمکا څه مطلب دی چې زمکا په اوار شي چې خاوري شي د خاور سره خاوري شي د ارمان بکې کافران د ارمان بکې خلک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نافرمانی کوي ولا یکتمون الله حدیثا او نبشي پټولې د الله نه هیڅ خبره دغه بغواړي چې پټه کی خو پټولې به نشي مخکې الله سبحانه وتعالى په دې مخکینی آیتونو کې وعبد الله وی عبادت کوي د الله اوس بیا د عبادت مسله راوړي یا ایها الذين امنوا ایمان ولو لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى من یجدي کېږي منځته په دې حال کې چې تاسو نشئ دا خبر ما بیان کړو په سوره بقره کې چې دا شراب الله ولي حرام کړی او شراب څنګه حرام شوی او لکه دا شراب حلال بیا الله وی فائدہ پکې مشتي نقصان پکې مشتي بعضو پرې خو بیا الله وی د منځ په ټیم کې به چې منزل زینو په نشي په حالت کې بنځي درېمه مرحله چې هغه په سوره مائده کې راځي الله سبحانه وتعالى به بالکل حرام کړ و دې ځکه الله دا مسله بیان کړه چې د نشي په حالت کې و منځ ته نه نږدې کېږي ولی حتی تعلموا ما تقولون تر دې چې پوه شئ په هغه څه چې تاسو وایي منځ کې خشوع پکار ده منځ کې تدبر تفکر پکار دي شړې په نشي کې نه بسو کی خو زه حیران هغه ته ما چې به نشي په نه پويږي نه بس هغه سره بسکه الله وی منع کړی ده وې د دې لپاره چې تاسو په دې قران پوه شئ تاسو په دې منځ پوه شئ کنه خاصو چې سړی نشنی کړي هغه په نه پوي سمغه ټه کمزوري ده زمونږه د قران په درسونو کې د کیناسته قران د تفسیر د کول د ترجمه د کول د دغه برکت ته او دغه فائدہ ده چې په خپل منځ خو پوي گنجته سوي د باز امامان په منځ کې تلاوت کوي جاړي زمونږ د خلک په شاته دغه شاولې اکثر چې به برتوجي ور سره یا کار غونډه کې دي ریاکار نه دی خو ته په نه پوي دی جګه سوي هغه پوي چې په جړا شو د دې دلاس د عرب خلک اکثر په منځ کې وځاړي تراو کې تهجد کې چوي نه جاړي
ولې هغوی جاړي ځکه پوهېږي چې د قرآن کې د امام څه ویلي زموږ د خلک اکثر نه پوهېږي ولا جنبا الا عابري سبيل او نه په حال د جنابت کې مگر کوي تیری دونکې د لارې یعنی د جنابت په حالات کې هم جمعات ته نه نږدې کېږي منځ ته نه نږدې کېږي الا عابري سبيل مگر که په لار باندې یو سړی تیریږي په دې جمعات اوړي بس نو دا قسم کسان تیری دی شي حتی تغتسلوا تردی چی غسلو کئی وَإِن كُنتم مرضى او کئی تاسو ناجوڑا او علی سفر یا پسفر باندی او جاء احد منکم من الغائط یا راشی او تنستاسونا دا قضای حاجتنا او لامستم النساء یا کوروال اکڑی دا زنانو سر فلم تجدوا ماء او نمو میتا سوبا فتیمموا صعیدا طیبا نقصدو کی یا ارادو کی دا خاوری پاکی حدیثی که اللہ تیمم مسئلہ بیانی یو سڑے دے په سفر دی بیمار دی قضای حاجت نه راغی کورواله کړي اوبه ورته میلاو نشو او صحیح خبره ده چې د اوبو د پاره به څومره ګرځي په دې کې شریعت څخه حد نه دی خوله خو د عرف مطابق کار بکې چې دا ومنل شي چې او دې سړی کوشش کړي دی په اوبو پسې او کوم حدیثونو کې چې اندازه راغلي ده هغه دې مضبوط حدیثونه نه دي تب کوشش کې چې غالب ګمان دي دا شو چې وبنيشتي او به تیمم کولای شي په بازو خلکو دي غب شپ جوړ کړي چې د بکور کې وبني خو کې بلډینګ کې وي خو کې جمعات کې وي بده به تیمم وي ویره وبنيشتي یو مسله دا شو دیو مسله د تیمم کیفیت او د تیمم د تفصیلی مسائل ما په د بلوغ المرام په درس کې ذکر کړی هغه ووري دلته موږ تفصیلی مسائل نشو ذکر کولای تیمم د الله وسانی ده او د دې امت خصوصیت ته چې الله ولور کړي د دې امت خصوصیت ته چې دوی تیمم کولای شي خو تیمم بیا په هر هغه سبانه کېږي چې هغه د زمکه په دې مخې په هر هغه سبانه کېږي چې د زمکه په دې مخ باندې که خاور ده که شګه ده او که بل څه دی په هغه باندې تیمم کېږي په شګه باندې تیمم کېږي په خاور باندې تیمم کی خپس شی باندې دوړی باغې باندې تیمم کی لکه دا کرسی ده یا بالښت یا کمبل ده یا صادر ده او غته دي شی باغې باندې دوړی په دې باندې تیمم کی التیمم طریقه څه ده فامسحوا بوجوهکم وايديکم بس مسو کی بمخنو خپلو او بلا سنو خپلو صحیح حدیث کې چې کومه طریقه راغلي د عمار رضی الله عنه حدیث ته هغه یو پیر تلو په سفر باندې نو په سفر کې پاغه باندې غسل لازم شو هغه خپل سوچ کو چیرې دا عام اوقاتو کې چې مونږ کم تیمم کوو نو دا خو د چاردان په بدل کې کوو او چې د غسل په بدل کې تیمم کې نو دا ټول بدن په خاورو کې لټ پټ کې نو البته تیمم کې ناغه په خاورو کې پریوتو په خپل وي لکه یو ساروي چې رغړی د قشن په خاورو کې اولیدم دا ټول هر څه د خاورو نه ډک او به منځو کو دا خپل اجتهاد به چې رسول الله رسول په خندا شو دغه طریقه دا دلته دا مسلم ثابت شو چې حالات د جنابت کې تیمم کېږي چې کله وبني نو رسول الله د طریقه خو هغه طریقه ده چې رسول الله د دمانه ورغوي د زمکه درواچول او په یو روایت کې راځي چوفي کړو یعنی چې کله په خاور ډیری نو بیا به چوف کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لاسونه د ورغوي چې د په مخ باندې راخ کو د خو دې سي براخ کو د بس دې سي راخ کو او د بازوي وګونو کې به ګوتی وې او بیا به د سترګو د ګوټونو چې کم دي کې به ګوتی وې او پوز د دین خو بیا خري چې به وبو بشي وګري سمستړي چې خاور دی د ټولو د نور واچو خو نقصان دی جوړ کو نو تیمم خو دې لپاره دی چې اساني جوړ شي ته د خه مشکل جوړ کو بیا به دا غینه بعد په لاسونو په دې خیلاس باندې د غسلاس د غسلاس باندې د خیلاس د د ګوتو پیرا کېږي لاسونه د مړوندو د پوره د سنگلو پوري نه
دا تیمم طریقه د مختصر ان الله كان عفوا غفورا یقینا الله دې معافي کوونکی ډېر بخښنه کوونکی. په دې 3 نمبر آیت باندې درس ودرو او ان شاء الله سبب د 3 نمبر آیت نه شروع کو. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث دې ذکر. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.